السلام علیکم قدرمند د ډلیزي واده پروګرام یعنی دا تاریخي واده ده په خلیج هوټل کې قدرمندو ترڅنګ یو تر 10 کسانو ته به واده کېږي او دغه تحفې څه ورکول کېږي سولر تخته شامپو د اشپزخانې مکمل اسباب دغه وګورئ 15 شپږ جوړې کالي قالین ماشینې کاله شویي دغه پلاستیکي ماشین دغه کولر جانماز یعنی د کور مکمل اسباب بیت هر یو څیز ورکول کېږي تاسو خپله په ژوندي بڼه ګورئ نور خدمندو راسره اوسئ چې دننه ځو دا بل تاریخي کیک یو دوه درې څلور پنځه شپږ اووه اته منزله کیک ماشاءالله ما تاسو ته وویلې چې دا به یو تاریخي واده وي انشاءالله چې دغه سیلاب صاحب لخوا ترسره کېږي جوړېږي خوشحاله استئ ماشاءالله ښه په جذبات کې استئ دا به یو تاریخي واده وي قدرمند دغه زومان دي او ډېر خوشحال دي د خوشحالۍ احساس کوي او تر څنګ موږ هم خوشحاله ستو قدرمندو زومان هوټل ته راغلي او شکر الحمدلله استقبال یې نیول شوی سیلاب صاحب لخوا قرآن پاک تحفې ورکول کېږي زمان قدرمندو د سیلاب صاحب لخوا دغه تحفې نور ورکول کېږي دا ګونګی دی ماشاءالله چې دا نوملیکنه کول موږ سره پوهېدلو نه ښه په یو رقم باندې مو سره پوه کړله کامیاب اوسئ کامیاب اوسئ سیلاب صاحب په دعاګانې کوئ دونه تحفې د شتمن خلکو سره واده کړئ دومره تحفې نه ده ورکړې سیلاب صاحب درکړی سیلاب صاحب په دعاګانې کوئ Chica de Ura. مبارک موشی ماشاءالله کې ګونه واخلئ قرار څه خطا نه کوي قرار قدرمندو ټول خوشحال دي واقعا چې د خوشحالۍ ځای دی او یو سل دېرش کسان واده کېږي یعنې هغه ایمان یې تکمیل کېږي نو دا څومره غټه خبره صبر تحمل
نور قدرمندو د افغانستان ملي اتجار په سترګو هغه د خوشحالي اوښکې راغلي خوشحالۍ ځای دی او ټول خوشحاله ستو نو شکر الحمدلله د حاجي صاحب کاټګوري حاجي حبیب امانزاده یعنی 33 کاله بعد د افغانستان ته راغی صرف د یو واده پروګرام سره یعنی 33 کاله بعد ټول تاسو کولی شئ حاجي صاحب ته حاله خوان وایي چې 33 کاله پس افغانستان ته راغلی څومره خوښ دی الحمدلله په کالۍ کې نه ځایږم بیا داسې افتخار او داسې دا ځوانانو ته چې زه ګورم چې د دوی مخونه نور ورېږي نو دغه زما خوشحالي دی او دې خوشحالۍ ته راغلی یم قسم په خدای د خپل د زوی په واده کې نه یم راغلی مګر دغه ټول لکه زما اولاد دغه زما د افتخار ځای دی چې دغه خوشحالي راته الله راکړی خصوصا واده ته راغلی په افغانستان کې وګرځي او نور ځایونه به هم نه انشاءالله اوس خو واده ته راغلی یم سپیشل واده ته والي صاحب په دعوت راغلی یم او د سیلاب صاحب په دعوت راغلی یم نو پس له دې نه همدلته انشاءالله ژوند به کوو له خیره د خدای رضا دا چې د داسې شازلمو واده را جوړ شوي تا پکې ګډون وي په هېوادوالو د غږ سره پیغام دی ورته زما هېوادوالو ته دا دی چې راځئ لاسونه یو کړو خپل وطن ته ځوانانو ته زمینه د کار مساعد کړو نو زما هیله دا ده چې انشاءالله پس له دې نه دې وطن کې به کار کوو الحمدلله داسې ودونو د ډېروالي څومره وختونه ولا د ده نه لا پسې وختونه زیات لرو د بېوزلو سره مرسته کول د الله رضا ده ډېره مننه ښه یو بیان زه ورکوم نور قدرمندو هیرادوني وي چې دا زیاتر تحفې چې ورکړل شوي دي د حاجي صاحب ورکړي زده اوسئ مننه خیر مرسی صحیح ده ډېره ډېره اوري درې فیمو کې وسپارلې آخر لمحې دي او دا تحفې مو ورکړې استاده څومره خوشحاله ډېر خوشحاله دی که نه څومره تحفې درکړلې کله فکر دې م کړی و چې دومره تحفې به درکړي که نه او څو کاله پاتې وي ګران نو 7 کاله کېږي او 7 کاله کېږي د غرور نامدار شکر الحمدلله نن واده شو خو یو نامي واده و نو تحفې تاسې خپله وګورئ چې څومره تحفې مو ورکړي او دا ورور څومره خوشحال دی یعنې هر یو څیز موجود دی یعنې ریشې د سولر تخته هم ګورئ کولرې کیک دا سامان خو را پرېږدئ ریشه حساب یې نشته نه کمی نشته تقریبا 1 قسم تحفې خو صرف د حبیب امانزاده لخوا ورکړل شوي دي تختې قالین بیډ یعنې که څومره نومونه به واخلم نور نومونه یې اخیستی نه شو دومره زیات تحفې او دغه ګورې که نه دا خاص دا د شتمن خلکو به په کور کې نه استعمال کړی دغه تحفه دا د اشپزخانې مکمل اسباب تحفې دي دا ګورې نو قدرمندو بس آخري لمحې دي تحفې مې پرې وسپارلې اجازه راکړئ الله حافظ ځئ نو وروره نور قدرمندو شکر الحمدلله مېلمنو لپاره یو بهترینه ډوډۍ نیول شوې وه